أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. باب صدقه البقرې باب ثابت دی په بیان کې د غویو د صدقې د زکات، چې په غویو کې زکات څونه اندازه دی، د دې نصاب کم اندازه دی. دا درته یادوي لیس نسته فی اقل په کم کې من 30 در دیر شو من البقرې د غویو څخه صدقه زکات، چې در دیر شو غویو کم وي په دې کې زکات نسته. فاذا وقت بلغت کورسیت 30 و دیر شو تسائمه ګرځیدونکې و وحاله تیر سو علیها پر دې باندې الحول کال ففيها فدی کې طبيعن او طبيعتن، یا یو دانه د یو کال والا خوندر نر دی یا شزه یا نر یا شزه. وفي 40 په 40 کې مسین یو مسین دی او مسینتن یا مسینه ده، یعنی په 40 غویو کې یو دانه د 2 کالو خوندر یا د 2 کالو خوندر دی پر کې نسته. بیا فاذا وزادت زیات على 40 پر 40 باندې یجب واجبیږي فی زیادتی په زیاتوب کې بقدر ذلك په اندازه داغه الى 60 در شپېتو دانو پورې عند ابي حنيفه فنزد امام صاحب رحمت الله علیه. ففي الواحد فيوكي ربع عشر څلرمه د لسمه ده. دغه مسینتین د مسین چې دی دا چې لس حصې کې دغه لسمه حصہ څلرمه حصہ چې ده، چې دا لسمه حصہ راواخه د دې څلرمه حصہ په یو دانه کې زکات دی وای. وفي اثنين په 2 دانو کې نصف 20 نیمه د لسمه ده، د لسمه حصہ چې پر میان نیمه کې دغه لسمه حصہ د مسینتین د مسین. وفي 3 په درو کې په درو غویانو کې 14 مسینتین د مسین، یعنی 3 حصے دي د لسمه حصے، لسمه حصہ چې پر میان باندې 4 حصے کې 3 حصے په دغه درو دانو کې زکات دي. وقال ویل دي صاحباه یاران ویل دي لا شیء نست په زیادتی په زیاتوب کې در دغه 40 حتی در داسې وخت پورې تبلغ چې رسیږي 60 و شپېتو ته. هغه وای د 40 سورسته بیا در شپېتو پورې شپېتو ته ورسېدی بیا په دې کې حساب زیاتیږي، در شپېتو چې کم وي په دې کې بل شی بیا نسته. ففيها پدې کې طبيعانی یو طبيعتانی، یا 2 دانې د 2 کال والا نرس خوندران دي او یا شجې خوندري دي د 2 کال والا 2 دانې ورکول کېږي په شپېتو کې. وفي 70 پاویاو کې مسینه و طبيعه، یو دانه مسینه ده او یو دانه طبيعه ده، یعنی یو دانه د 2 کال والا او یو دانه د 1 کال والا دي. وفي 80 په 80 دانو کې مسینتانی 2 دانې د 2 کال والا غوایي اسخندران دي. وفي 90 په 90 کې 3 اتباعه 3 دانې د 1 کال والا دي. وفي 100 تبعان ومسینه په 100 دانو کې 2 دانې د 1 کال والا دي او یو دانه د 2 کال والا دي. وعلى هذا پر دې باندې يتغير تغير خوري الفرض فرض في كل 10 په هر لسو کې، یعنی پر هر لس باندې یو تابع او زیاتیږي من تبع عند تبعه الى مسینه و مسنته د یو لس څخه بیا در بل لس پورې په یو لس کې تبع دي په بل لس کې مسن کېږي، په بل لس کې تبع دي په بل کې بیا مسن کېږي. والجواميس غامیشه والبقر غوی سواون سره برابر دي په زکات کې. دا دواړه فرق نه لري، لکه د اختر په قرباني کې چې فرق نه لري په زکات کې هم دا رقم فرق نه لري، د دواړو یو رقم زکات او اندازه ده. باب صدقه الغنم باب ثابت دی په بیان کې د صدقې د زکات د غنمو یعنی د پسو. لیس نست فی اقل فکم کې من 40 شاتن در 40 پسو صدقه در 40 پسو چې یو پس کم په دې کې زکات نسته. فاذا كانت کچیر و 40 شاتن 40 پسو نسول صائمه ګرځیدون کې و وحاله تیر علیها پر دې باندې الحول کال ففيها فدې کې شاتن یو دانه پس دی، یعنی 40 پسونه چې ګرد سارا باندې خوراک کوي په خپل خله باندې ګرځیدله پر دغه باندې کال تیر سلو بیا پر دې باندې په دا 40 پسو کې یو دانه پس زکات الى 120 در یو سلو دانو پورې. فاذا هغه وخت زادت چې زیات سو واحده یو ففيها پدې کې شاتانی بیا 2 پسونه دي الى 200 بیا در 200 پورې، چې 200 پسو ته ورسېدل در دغه اندازې پورې 2 پسونه بیا زکات دي. فاذا ما زادت چې زیات سي واحده یو ففيها پدې کې 3 شیاهین 3 پسونه دي، یعنی در دغه 200 چې 200 یو دانې سو بیا پدې کې 3 پسونه زکات دي الى 399 در 399 دانو پورې. فاذا وقت بلغت چې ورسېدي 400 در 400 پورې ففيها پدې کې 4 شیاهین 4 پسونه دي.
ثم ورسته فی کل 100 شاتن په هر 100 پسو کې شاتن یو دانه پسه دی والغضان پسه والمعز او بزه یعنی بزه او مریی پسه دا دواړه سواء سره برابر دي د دې دواړو اندازه د زکات دغه ده چې اوله پلان نصاب شه دی د 40 دانو څه دی چې 40 دانو ته ورسېدي بس نصاب شروع سو نور بیا صدقه پر دا اندازه باندې ورکول کیږي لکه څنګه چې بیان نرته وسو صدق الله العلی العظیم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين